ایر انډیا 171 د الوتکې د غورځېدو څخه وروسته د انډیا ګورنمنټ د لومړني راپورټ ښکاره کړ. له تحقیقاتو څخه وروسته ډېر حیرانوونکي انکشافات منځته راغلي. چا د الوتکې دواړه انجنونه د تیلو یا فیول سویچونه د رن حالات نه کټف حالات ته راښکته کړل. یعنی رن سویچ معنی آن، یعنی تیل یا فیول د الوتکې انجن ته روان دي، او کټ آف سویچ معنی آف، یعنی تیل د الوتکې انجن باندې بند شول. کله چې د دواړو انجنونو د تیلو سویچونه بند شول، نو یو پیلوټ له بل پیلوټ څخه پوښتنه وکړه، تا ولې تیل بند کړل؟ بل پیلوټ ځواب ورکړ، ما نه دي بند کړي. ولې په داسې حساس وخت کې د دواړو انجنونو د تیلو سویچونه بند شول؟ آیا کومه تخنیکی ستونزه وه او که پیلوټ دا کار له قصده وکړ؟ راځئ دا موضوع نن په دې نننۍ ویډیو کې وڅېړو. دا معلومات ما د انډیا ګورنمنټ ویب سایټ ایرکرافټ اکسیډنټ انویسټیګیشن برو AAIB څخه راخیستي. که څوک په انګلیسي ژبه پوهیږي نو یو ځل یې چک کړئ، ډسکرپشن کې لینک شته. د 2025 کال د جون په 12 نیټه د سهار تقریبا 11 بجې او 19 منټه یو هوایي جهاز له ډیلی څخه احمد آباد ته پرواز وکړ. په احمد آباد نړیوال هوایي میدان یعنی احمد آباد انټرنیشنل ایرپورټ کې هوا لږ ګرمه خو اسمان مکمل صاف و. په هرو 15 دقیقو کې یوه الوتکه په دې ایرپورټ کوزیده او هم پورته کېدله. اوس د ایر انډیا بوینګ 7878 الوتکه تیاره وه چې له احمد آباد څخه لندن ته الوتنه وکړي، او د الوتنې نمبر یې AI171 و. کیپټن سمیت سبروال او فرست افیسر د 30 کلن کلایو کونډور د دې الوتکې پیلوټان ول، کوم چې سمیت سبروال 15600 ساعته د الوتنې تجربه لرله او کلایو کونډر 3400 ساعته د الوتنې تجربه لرله. د دواړو پیلوټانو یو نیم ساعت مخکې د الکولو ټیسټ ورکړی و چې هر څه فټ او صاف صفا و، یعنی دوی په نشه کې نه ول. خو دې الوتکې یوه وړه تخنیکي ستونزه لرله چې په همدې هوایي میدان کې د انجنیرانو لخوا حل شوه. له دې وروسته الوتکه د الوتنې لپاره چمتو وه. په دې کې تقریبا 230 مسافر ول. د راپور له مخې چې په دې الوتکه کې 54,200 کیلوګرامه تیل یا فیول اچول شوي ول، او د هر څه وزن تقریبا 2,14,400 کیلوګرامه و، چې دا وزن د دې الوتکې لپاره نارمل ده. د 1:30 دقیقې 38 ثانیو په وخت کلایو کونډر انجن ته زور ورکړ او الوتکه الوتنه شروع کړه، او بل پیلوټ سمیت سبروال یوازې د دې څارنه کوله. په 1:38 دقیقو 9 ثانیو په وخت الوتکه هوا ته پورته شوه. تر دې وخته هر څه نورمال او عادي و، خو د الوتنې یوازې 3 ثانیې وروسته هر څه ګډوډ او خراب شو. یوه حیرانوونکې پیښه منځته راغله. د الوتکې الوتنې ریکارډ ښیي چې د دواړو انجنونو د تیلو سویچونه د رن حالات څخه کټف حالات ته واوښتل. یعنی رن معنا کله چې تیل آن شي او انجن ته روان شي، او کټاف معنا کله چې په انجن تیل بند شي، او دا دواړه سویچونه په 1 ثانیه کې یو په بل پسې بند شول. کله چې د تیلو دواړه سویچونه بندېدل، د دواړو انجنونو هم کار پرېښوده. کوک پیټ وایس ریکارډر کې اورېدل شوي چې یو پیلوټ له بل پیلوټ څخه پوښتنه کوي چې ولې دې د تیلو سویچ بند کړ؟ بل پیلوټ ځواب ورکړ، ما نه دی بند کړی. لا تر اوسه دا معلومه نه ده چې کوم پیلوټ پوښتنه وکړه او کوم پیلوټ ځواب ورکړ. خو 1:38 دقیقې 52 ثانیو په وخت پیلوټ یو سویچ آن کړ، 4 ثانیې وروسته یې بل سویچ هم آن کړ. له دې سره یو انجن کار شروع کړ، خو بل انجن ته انفورچونیټلی تیل ونه رسیدل. له دې وروسته له پیلوټ سره وخت ختم شو. 1:09 دقیقې 15 ثانیو په وخت یو پیلوټ 3 ځلې د میډي کلمه یعنی بیړنۍ ناستې غوښتنه وکړه. خو کله چې له هوایي میدان څخه د ATC د پیلوټانو څخه د بیړنۍ ناستې د وجې پوښتنه وکړه، نو هیڅ ځواب ورنکړل شو. ځکه بیرته ځواب ورنکړل شو چې په دغه وخت کې الوتکه الریډي غورځېدلې وه. د الوتکې له غورځېدو وروسته 12 د الوتکې کارکوونکي، 229 مسافر او 19 هغه کسان چې چیرته الوتکه غورځېدلې وه خپل ژوند یې پکې د لاسه ورکړ، او یوازې یو مسافر ژغورل شوی و. یوه ډله خلک دا نظریه ورکوي چې یو پیلوټ قصداً دا سویچونه بند کړل، ځکه دی په ډیپریشن کې اخته و، انجنونه یې بند کړل او الوتکه وغورځېده. د دې نظریې خلک دا ثبوت وړاندې کوي چې که الوتکه له غورځېدو مخکې یو پیلوټ بل پیلوټ ته وایي چې ولې دې تیل بند کړه، بلکې داسې نه ورته وایي چې څه واقع شول یا ولې تیل بند شو، ځکه دوی ته ثبوت ورکوي چې پیلوټ له ژوند تنګ و او دا یې په قصدي ډول وکړه. خو دویمه ډله خلک دا نظریه نه مني، ځکه دوی دا وایي بل پیلوټ په ځواب کې ورته وویل چې ما نه دي بند کړي، او دوی دا هم وایي که چیرته پیلوټ په قصدي ډول سویچونه بند کړل نو ولې یې بیرته آن کړل.
خو دلته یو بل سوال هم پیدا کیږي چې کېدای شي پیلوټ په ناپاهمۍ ډول لاس له سویچ سره لګېدلی وي او تیل بند شوي وي، خو داسې کېدل ناممکن دي ځکه د تیلو سویچونه داسې کار کوي چې که څوک دا آن یا آف کوي لومړی باید دا پورته کش کړي او بیا یې آف کړي، ځکه د دواړو سویچونو په ناپاهمي ډول بندېدل ناممکن دي. دا چې نه پیلوټ په قصدي ډول دا کار کړی و او نه هم په ناڅاپي ډول دا کار شوی و، نو بیا ولې دا دواړه سویچونه بند شول؟ نو ځینې انجینران دا وایي چې کېدای شي کومه تخنیکي ستونزه رامنځته شوې وي، نو دا امکان لري. په 2013 کال کې د FAA شرکت خبر ورکړی و، په دې خبر کې لیکل شوی و چې ځینې وختونه داسې راځي چې د تیلو سویچونه د لاک کېدلو سره مخ کیږي، یعنی له آن څخه آف او آف څخه آن د تیلو سویچونه حرکت کوي. په خاصه توګه دا ستونزه په بوینګ 230 الوتکو کې رامنځته کیږي. ایر انډیا د دې ستونزې چیک اپ ونه کړ ځکه دوی دا دومره لازمي ونه ګڼله، یوازې د FAA له طرفه مشوره وه. نو پوښتنه دا ده چې که چیرته لاک میکانیزم خراب شوی وي نو یو سویچ لاک به خراب شوی و، نو دواړه سویچونه ولې خراب شو؟ او که چیرته پیلوټ دا کار په قصدي ډول کړی وي نو دا په ښکاره ډول ځان وژنه ده. نو په تاریخ کې ځینې داسې پیښې ثبت شوي چې پیلوټانو پکې خپله پکې ځان وژنه کړې، د مثال په ډول 2015 کال یو جرمني پیلوټ د جرمن وینګز فلایټ 9525 په نوم الوتکه په قصدي ډول د الپ غرونو سره وجنګوله او هر څه ختم شول، خو مخکې هم دا معلومات و چې پیلوټ د عصبي مشکل سره مخ و. په 2014 کال کې هم یو پیلوټ د لیم فلایټ 400 له هوا څخه الوتکه داسې چمتو کړه چې د ځمکې په لور یې حرکت ورکړ او د ځمکې له رسېدو سره سم الوتکه پر ځمکه ولګېده او هر څه ختم شو. همدارنګه په 1999 کې هم یو پیلوټ د سلک ایر فلایټ 115 په نوم الوتکه سقوط کړي. یو بل پیښه هم ثبت شوې چې په 1999 کال د ایجپت ایر فلایټ 990 الوتکه د یو پیلوټ لخوا د تیلو سویچونو په بندولو سره پر ځمکه راولوېده. په تاریخ کې څومره پیښې ثبت شوي ټول یو شان دي، خو د ایر انډیا 171 الوتکه مختلفه ده ځکه سویچونه لومړی آف شول او بیا بیرته آن شول. نو داسې پوښتنې رامنځته کیږي چې پیلوټ نه په قصدي ډول دا کار کړی او نه هم پیلوټ په ناڅاپي ډول له سویچونو سره لاس لګېدلی او نه هم کومه میکانیزم یعنی تخنیکي ستونزه رامنځته شوې وه. نو که تاسو کوم نظر، شک او یا هم معلومات لري نو په کمنټ کې یې له موږ سره شیر کړئ. نو دا و د ایر انډیا 171 الوتکې د نسکورېدو معلومات. که دا ویډیو مو خوښه شوي ویډیو د سره لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ. Thanks for watching this video. See you next time. جزاک الله.